په دې ټول مذهب کې دی، په دې ټول مذهب کې دی یو روایت د زړه سره درنه غواړو، یو روایت خو هغه د ته په خپل په مخ کې ویني چې حضرت علی ستا د غزامونه ستا هر شی ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې دا زما د اکا زوی دی، دا زما ترور زوی دی، ګرده تاسو خبر یاست، بیا هم تاسو اعتراض کوئ ورباندې. 12 امامان منې که نه؟ بله هو دغه 12 امامان دا که څوک نه مني هغه مسلمان ده که نه ده؟ یا نه ده؟ کافر ده که نه؟ او ښه، اوس اهل سنت والجماعت یې ټول نه مني، دا ټول اهل سنت کافران دي؟ یا کافر خو نه دی، زم نه وایم چې کافر دی. دا څوړ خبره ده، ټول صحابه ټول اهل سنت والجماعت یې نه مني. مسلمان خو چې دی یا مسلمان چې دی هم شیعه دی هم سنی دی، موږ انکار نه کوو چې دا مسلمان نه دی. اوس تا خپل په خوله ونه وویله چې څوک یې نه مني هغه کافر دی. ګوره په یوسفي صاحب په یو دقیقه کې د الله بندګانو را بدل سي، د ټولو مسلمانانو په مخ کې دی وویل چې څوک 12 امامان نه مني هغه کافر ده. دا خبره دې صحیحه وکړه. سني خو مني، نو سني خو مني، څوک نه منو، څوک یې مني چې دا 12 امامان منصوص من الله دي، منصوص من النبي دي، په نصر ثابت دي، دوی عالم الغیب دي، اولاد جنې غواړه، مدد جنې غواړه، که چا ونه منل هغه کافر ده. اهل سنت والجماعت خو امامان چې مني دي غو عقیده بیله ده. هغه وایي لکه څنګه چې امام ابو بکر داسې امام علي ده، لکه څنګه چې امام عمر الفاروق دغسې امام علي رضی الله عنه ده. هغه خو داسې نه مني چې دا په نصر ثابت دي، د رسول الله ویلي دي چې د دې پیروي به کوئ، د بل چا پیروي به نه کوئ. اهل سنت والجماعت خو داسې عقیده نه لري. اوس دا ټول اهل سنت والجماعت یې نه مني، آیا کافران دي که مسلمانان دي؟ هغه کافران دي. نو تاب یعنی ټول اهل سنت والجماعت یوسفي صاحب کافران کړل. مننه. اوس دغه خبره چې څوک نه مني، کوم امام ویلی دی چې هغه کافر ده، د دې خبرې قرآن وایي، رسول الله وایي، امام علي وایي، امام حسن وایي، امام حسین وایي، چا ویلی دی چې که چا موږ نه منلو دا کافران دي، مهرباني وکړه. خو هغه دی ورته معلومدار دی چې وایي شیعه کافر، دا کافر، خو معلومدار هغه کافر دی چې دی یو مسلمان ته وایي کافر. هغه بیله خبره ده، هغه بیله خبره ده، خو چې وایي د یو مسلمان ته چې وایي کافر، کافر دی. نو نه یو هغه په خپل کافر دی. ولې ستاسو په دغه کې چې دی ستاسو خپل اعتراض وکړه، تاسو په هر شی غلط. زه په امامانو کې د زړه سره در سره غږیږم. بارک الله فیک. یا خو څو سوال ما تا ته راوړی دی، هغه تاسې په تاسې کې سته دغه سوالونه، بیا تاسې یو چا ته کافر وایي، دغه خپل دغه سم کې بیا یو بل ته کافر ووایاست. زه درته وایم دغه یو څو شیان درته وایم، ته د ځان سره نوټ کا. اول جواب مه ورکوه، اول دی وایه. اول ګوره چې هر شی چې مې درته وویل بیا دغه بعد ته جواب ورکه. اول چې تاسې چې ځئ یو مسافرت ته، په مسافرت کې په لار کې کښته کېږئ، د یو چا په شا کې لمونځ کوئ، ته هغه نه پېژنې چې حلالي دي، حرامي دي، چیش دی چې د هغه شاته تاسې لمونځ کوئ. سړی چې وپېژني د هغه شاته جماعت تړي، دا یو اشتباه دی. جواب یې ګوره ما چې درته وویل ګرده درته وایم، بیا دغه یوه نقطه یوسفي صاحب تلواره ولې کوې؟ ودې زړه سره د موږ میلمه یې، موږ راغلی یې، موږ به دې قدر کوو، د تا خبرې ته به جواب درکوو، د تا ته به وخت درکوو. یوه نقطه چې د هغې نقطه کې به مخکې ځو. ته د موږ میلمه یې، پښتون یې، د موږ میلمه یې. موږ د پښتنو عادت دا ده چې د میلمه قدر کوي، که نه؟ نو موږ پښتانه یو، انشاءالله تا ته به وخت هم درکوو او په پوره معنا به د قدر هم کوو، څوک به د بې احترامي هم نه کوي. صحیح ده؟ اوس مخکې ځو. ګوره د زړه سره اول خو هر څوک چې چیرې مسافر وي او سفر کوي، چې څوک لمونځ کوي دا مؤمن مسلمان ده. کافر لمونځ نه کوي، یهودی لمونځ نه کوي، هندو لمونځ نه کوي. یو دقیقه. کله دې ځای کې لاړ شي پاکستان ده، په پاکستان کې مسلمانان لمونځ کوي. کله پاکستان افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې مسلمانان لمونځ کوي. کله هغې ځای کې عراق ته لاړ شي، اهل سنت والجماعت لمونځ کوي. که سعودي عربستان ته لاړ شي، که مصر ته لاړ شي، که امریکا ته لاړ شي، که چین ته لاړ شي، که روس ته لاړ شي، مسلمانان چې لمونځ کوي د تا اقتدا پسې صحیح ده، ځکه کافر لمونځ نه کوي. یو خبر. بله خبره، زه اوس د تا کتاب درته وښیم چې د تا په مذهب کې په یهودي پسې لمونځ صحیح ده، بېرته بې راګرځوي نه. امام دی وایي، بیا یې منې؟
اوس مسلمانانو غوږ سئ یو دقیقه زه له ده سره په کتاب خبرې کوم بیا وروسته دې بل سوال کوه ښه یو دقیقه دا ده مسلمانانو دا ما کامره غټه کړي علي زمریانو یوسفي صاحب سره څه خبرې کوو علمي خبرې کوو په هغه بله خبره کې نوره به خوندوره شي دلته بیا دغه صحیح نه راځي که ته په هغه رقم په سترګو دوستانو دا کتاب ده صحیح الکافی د شیخ کلینی دریم جلد 309 صفحه ده دوستانو عن ابي عبد الله عليه السلام دې سر کې ورته وګوري عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام نه چا پوښتنه وکړه وای في قوم خرجوا من خراسان او بعض الجبال یو بعضی کسان وو چې دا د خراسان په طرف باندې تللي وو له خراسان او خراسان له غرونو نه را روان ول او دوی ته یو سړي امامت ورکول وکانه یؤمهم رجل یو سړي امامت ورکول فلما صاروا الى الكوفه کله چې کوفې ته راورسېدل علموا انه یهودي دوی پوهه شول چې دا یهودی ول او په یهودي پسې مو لمنځونه کول نو قال امام صادق علیه السلام ورته ویل چې لا یعیدون لمنځونه مه راګرځوي په یهودي پسې مو لمونځ صحیح اوس الله اکبر یا سړی یهودي څوک ویلی دی چې په یهودي کې اوس موږ په کتابو کې بیا نسته دا د تا کتاب د ودې زړه سره صحیح الکافي د تا معتبر کتاب د ودې زړه ما سره پوښتنه کړې ده دا یوه څه وایي نسته ده چې یو نفر نه وپېژنې ته څه خبرې د کوچنیوالي دی هغه غلا کړې دی هغه چیش کړې دی چې دغه شاته ته لمونځ کوې ګوره د غله شاته لمونځ کول پروا نه کوي ښه اهل سنت والجماعت په نسبت باندې ګوره نبی علیه السلام وایي ویصلوا خلف کل فاجر وفاسق کله وخت کې که غله لمونځ در کولم پسې کوئ هغه د غله خپله ګناه ده لیکن لمونځ چې کوي لمونځ یې تا ورپسې صحیح ده دا یوه خبر بل یو دقیقه د تا کتاب ده دا کافي د تا اصول کافي صحیح الکافي معتبر کتاب دی ده په دې کې امام نه د پوښتنه وسوه چې موږ لمنځونه په یهودي پسې کول نو اوس موږ څه وکړو امام ورته ویل چې لا یعیدون لمونځ بیرته مه راګرځوئ نوش جان مو څه په یهودي پسې مو کړي لمونځ مو صحیح ده اوس یاره زموږ په ما څوک کسان څه پوښتنه کړې دی وایي نسته دا کتاب دی ده او د زړه سره و قربان دي سم یوسفي صاحب کتاب باندې دی خبره در سره کوم امام باندې دی خبره در سره کوم نو څنګه دغه بل دغه چې دی نه مثلا دا خبره چې تا په کتاب کې راغلی دا اوس منې دا خبره چې تا په کتاب کې راغلی دا منې اوس زه پوښتنه وکړم کوم کتاب دی نو زه خپل د طرفه څه وایم چې اوس الله اکبر ګورې دومره دروغ مو په امامانو پسې ویلي دي دومره دروغ مو په امامانو پسې ویلي دي ښه راځه بل اعتراض دې کوه مهرباني وکړه بل چې دی نه مثلا هر کار چې کوی مثلا سنی کړی په جیل کې چې دی سنی دی مثلا خودکش چې کې سنی دی مثلا په مسجدو کې چې کې په مسجدو کې په افغانستان کې په هر ځای چې د هلکان سره کې سني دی کم شي دا کار کړی دی ته په خپله وایه کم کړی دی اوس غوږ عبدالله ابن سبا یهودي اوله خودکشي دی یهودي کړي چې د شیعو پلار ده د شیعو مذهب یې منځته راوړی ده اوله خودکشي سې کړې ده عبدالله ابن سبا یهودي کړي تو یې څنګه کړې ده یوسفي صاحب څنګه کله چې په نهروان کې خوارج محاصره سول دغه سبائیه ډله د په شیعو کې یوه ډله ده د سبائیه په نامه باندې د بهترینه ډله ده په تاسو کې دغه عبدالله ابن سبا یهودي ته امام علي وویل چې دا کفر دی پرېږده عبدالله ابن سبا یهودي ویلو چې علي خدای ده اله ده الله چې څه کارونه کوي دا امام علي کوي امام علي ورته ویل چې دا عقیده دې پرېږده کنې په اور کې دې سوځومه عبدالله ابن سبا یهودي په خپله ورته ځان غورځار کړل وایي ته دې ما خدای نو خدای سړي ته جنت هم ورکوي عذاب هم ورکوي نو په خپله یې ځان ورته غورځار کړل ویې سوځول نو دا اوله خودکشي دي تاسو پلار عبدالله ابن سبا یهودي کړې ده دا د اوله خبر دوم
په جیلونو کې سي پراته دي. کله چې مسلم ابن عقیل کوپې ته درغلل، مسلم ابن عقیل دا د هاني په کور کې ول دغه هاني چې بندي کړل، اول شی و له هغه سره خیانت وکړل، د اهل بیتو سره یې خیانت وکړل. دوم له مسلم ابن عقیل سره خیانت پسې وکړل. دا د خیانتونه چې په هغه وخت کې مو اهل بیت بندي خانو ته غورځولي ول او جیل خانو ته مو غورځولي ول. په دې نن وخت کې 1 میلیون اهل سنت والجماعت تاسو په سوریه کې په جیلو کې بشار الاسد نو هغه لوی علوي لوی کافر و، دا اوس له سوریې نه الله ورکړل. د 1 میلیون اهل سنت والجماعت په جیلو کې په شهادت رسولي، په سپو یې خوړلي ول. دا دی دا. دوم دریم د تا کتاب کې راځي وای که چا په وخت د ولادت کې یعنی د کومې ښځې چې اولاد پیدا کېږي او د یا علي مدد غږی ونه کړل نو دی په شا کې شیطان ګوته ورننه باسي د شا په خوا کې. نو کله چې ګوته ورننه ایستله دا ګوته نو هغه بیا ټول عمر دغه کوي. دا څه ورته وایي؟ دا ته خو پوهېږې دا د تا کتاب وایي. دا بلې پیرې کوي. او که چیرې جلۍ ولا د یا علي مدد غږی ونه کړل نو بیا دا فاجره سي، یعنی دا ټول عمر اتي بیا متعی کوي. دا د دوم جواب. دریم جواب په کربلا کې په $1000 باندې مو 8 کلنه ماشومه متعه کوي او ورته وایاست چې دا د امام حسن مرتبه ده، دا د امام حسین مرتبه ده، دا د امام علي مرتبه ده. دا په ټوله دنیا کې زنا هیڅوک د ثواب په نیت نه کوي. تاسې متاسفانه زنام کوئ او د ثواب په نیت هم کوئ. دا دوم. دریم. څلورم په جنګونو کې یا په بل ځای کې یو خودکشي ده او بل د الله د دین دپاره استشهاد ده. دا بیا فرق لري. په دې باندې بیا وروسته پوه کړم، خو تر دغه اندازې پورې مې د دې جواب هم درکړل. اوس مخکې زه بل اعتراض دي کوم. اوس دا خودکشي چې تاسو کوئ مثلا دغه سره دا فلسطین سره فلسطین ګرده مسلمان دی که یا ښه هغه ته بیا وروسته ځو. یا ګوره مسلمان دی که نه دی که یا څوک؟ فلسطین کې یهود هم شته، مسلمانان هم شته، شیعه هم شته. زیاتره مسلمان دی. ګرده سني دی. صحیح دی. اوس په دا 50 مملکت مسلمانان چې دی یو مسلمان ورسره جنګ نه کوي، خالي شیعه ورسره جنګ کوي. ولې؟ تا پرتوس ناست دی. چیرې جنګ کړی دی؟ تاسې ولې نه کوي؟ څوک اشته ورسره کړی دی؟ یوسفي صاحب حوصله دې زړه سره یو حوصله. کوم یو ایرانی دی لیدلی داسې په غزه کې شهید شوی ده؟ وخیرت ولې ګرده دا څوک اشته ورسره دغه کړی دی، جنګ کړی دی؟ ګرده نه یوسفي صاحب د زړه سره قربان نیسم. یو جنازه یو عکس راته وخیسې دا رافضي دا شیعه په غزه کې شهید شوی ده. وخیره زه پخې ستا ډېر دی. نو خو زما سره چې نه زه څنګه درته ښکاره کړمه؟ سبا ترې راوړی سي؟ او سبا ته خیر درته زه پوښتنه کوم، زه درته راوړم. دا قرسو، دا در باندې قرسو. بل د غزې له مسلمانانو سره ټولې نړۍ د غزې د مسلمانانو مسیر په شهادت ونه رسول. تاسو په ایران کې خامنه‌ای په شهادت ورسول، هغه په بغل کې ولې مو دا خیانت وکړل؟ ولې مو دا جفا ورسره وکړه؟ هغه شاید غدار و. نو خامنه‌ای غدار و؟ ماشاءالله. یا هغه نفر غدار و. د غزې د مسلمانانو مسیرو میلمم در غوښتلی یو، خدای مو خانه خرابه نه کړه. نو شاید یو کار کړي هغه په خپله شهید نه کړي. میلمه یې ور غوښتلی و، میلمه هغه د رئیس جمهور چې مړ شول د ایران، بیا چې نوی رئیس جمهور مقررول بیا یې ډېر میلمانه د نړۍ را غوښتلي ولو. نو اسماعیل هني یې ور غوښتلی ولو. نو ټولو کې هېڅوک ونه وځلی سول، فقط د غزې د مسلمانانو مسیر په $2 میلیون باندې مو خرڅ کړل. څونه پیسې مو ورباندې واخیستلې؟ پیسې نه دي اخیستې. نو تا یو خبره ورته جوړوې چې دا هغه دې اخیستې دي. وایو یوسفي جان ولې مو شهید کړل؟ تکبیر! الله اکبر! نعره حیدري! تکبیر وای دا نظم مزه وکړي. الله سلام علیکم وبخښئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ښه یوسفي صاحب
یوسفي صاحب دا اعتراض خو بل وخت کې چاته ونه وایي ښه هغه تجارت چې د پردې شاته تاسو اسرائیل په ګډه سره کوي او د اهل سنت په خلاف کوي ته اوس د غزې مسلمانانو غم در سره ده او امدې د ایران زنادقه و په سوریه کې 4 میلیونه اهل سنت والجماعت په شهادت ورسول په دې 14 تیرو کلونو کې 4 میلیونه اهل سنت والجماعت په شهادت د اهل سنت دفاع کوي او که هلته خپله تجارت ورسره کوي په پټه کې په عراق کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول په افغانستان کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول په یمن کې مو څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول ها د غزې غم در سره ده زه به تا نر وبولمه تر قیامته درته چیلنج ده یو مردار مو راته وښیه چې په غزه کې د مردار سوی وي راوښیه څه ډرامه به یې جوړه کړله هله نن یې 500 راکېټ ولې دا راکېټونه چیرې لاړل هلته به هغو یهودو ورته ویل په دې ځای کې موږ خپله انفجار دماکې کوو نو په هغه تسو دښتو کې به یو دم بیا به ویډیو سي هله دغه د فلاني ملک مزایل راغلل په کومه لاره لاړل په کومه خوا باندې لاړل دا په کوم ځای کې ولګېدل موږ خو د یوه اسرائیلي جنازه ونه لیدله د یوه جنازه مو ونه لیدل او بیا رفسنجاني خو به دې پیژنې رفسنجاني دې څه وایي موږ له یهودو سره هېڅ مشکل نه لرو د ویډیوګانې اوس هم په یوټیوب کې پرتې دي موږ وایي هېڅ مشکل ورسره نه لرو او دا اوس چې دغه 20 کاله مخکې کوم صدر اعظم و د اسرائیلو هغه وایي موږ له شیعو سره هېڅ مشکل نه لرو موږ وایي مشکل سني ده سني وایي دا موږ نه پرېږدو له څه شي چې خبر نه یې یوسفي صاحب فقط هغه تعنیف یو بل کوم اعتراض لري راځه په خیر مهرباني وکړه بل اعتراض لرم چې تاسې پر ځای چې وینئ نه اوبه استعمالوئ نه دغه ګرده ورځ لوټه صفا کوئ په لوټه ځان صفا کوئ بیا ما لیدلې دی خپل په سترګو په لوټه صفا کړې دی اوبه مې سته په اوبه نه دغه کې ځای لمونځ کې دا ښه کار دی خو ما لیدلې دی خپل په سترګو ماشاءالله مبارک دې څه ښه دنده دې نیولې ده د خلقو دا د شاخوا داسې وربوی کوي داسې سپنګي پسې یا خو نو غلط کارونه کوي دغه کارونه مه کوئ خپل ځان سمئ کې بیا یو بل ته شکنځاوې ورکوئ ډېر ښه دنده دې نیولې ښه کار دې شروع کړی ماشاءالله خو دغه کارونه تاسې کوئ نو بیا یو بل ته وایي کافر خاص غوږ اوس د دې جواب هم درکوم ښه غوږ تاسې پوهېږئ تاسو دی الله جل وعلا دی مسجد دی کور خیال اول خو مسجد نه لري خو په کوم ځای کې لمونځ کوو اوس دغسې ته لار ورته جوړې چې پساو نه سې ګوره نه د پساوي دا خبره په خدای قسم دغه دی نو باید چې یو لار ورته جوړ کړې د غټ ملا سره ورسه بحث وکړه د الله یاري سره ورسه د یو بل سره ورسه راپورته کړه چې دغه په قنداري ژبه او د زړه سره او نو بارا ګر سره لي خو غوږ نیسه نو تلوار ولي کوي یو تر مذهب دی وپرځي اول خو د ځان دپاره عطر واخله د خلقو دغه مه بویوه دا څه ورته وایي دا بیا نو د سپنګې به دې اوس ډېر مردار بوی ځي ځکه تا ټول عمر د خلقو دغسې کارونه کوي چې لار ورته جوړه واخو ونیسه اوس تا اعتراض کړی چې د اعتراض جواب پولیس هم درکړم اعتراض څه نو چې ته په خپله خبره اوس ګوره دوستانو یوسفي صاحب بل کار نه لري فقط چې کله اهل سنت والجماعت دی باندې ځي او هلته د سوټي کوي نو یوسفي صاحب له شا ورته ګوري او بوی کوي دا یې ښه دنده نیولې ده د ځان او په خپله خولو یې اقرار وکړل دا یو خبر بل تاسو چې کله دا د خپل عبادت ځایونو ته ځئ د دې ولې دا بد بوی ځي بد بوی ولې پکې ځي نه ځي موږ صفا کوو هر شی چې واچو اوبه اچو ورباندې داسې نه دی چې دغسې پرېږدو نو کله پښې پرې مې ځي خو دا مردار بوی چې مو د پښو ځي خو د عبادت د ځای مو مردار بوی خو نو داسې نه دی پر دغه باندې وخېږو په کلونو تاسې پښې نه پرې مې ځي د الله بندانو په سوټو که کړي وي په خټو که کړي وي په مرداري که کړي وي په ګردونو موږ په خټو باندې نه کوو موږ صفا ځای ته چې نو مثلا ټوالېټ ستا هر شی صفا هغه کې باندې کوو نو ته سبا داسې چل وکړه د امام عبدالکریم جان ته چې کله ته استنجا وهې په اوبو باندې نو دته یوه ویډیو بیا راولېږه چې موږ دې وګورو چې ته څنګه ځان صفا کوې صحیح ده مسائل ده وای دا خیر صاحب عبدالکریم دا ویډیو به ډېره وایرل کېږي وروره در سره وي ساده مهمان ته هم راولېږي مسائل ده یو بل دغه دی اوس په الله یاري اجازه ده کاري صاحب یو منټ اجازه ده کاري صاحب
دا وروسته زه یې دغه جانه ته خو هلته دغه د څه په فلسطین کې دغه کولې نه د مسلمانانو دفاع مو کوله و د یهودو په مقابل کې و په ته یو دا څوک دی دا څوک دی دا د هغه صاحبان دي ښه دا د اکا زمن د اکا زمن دی دا ویډیو د لای به خرابېږي عبدالکریم جان دا ویډیوګانې ډېر سخت باندې کېږي ښه اوس یوسفي صاحب ته وایم عبدالکریم جان یوسفي صاحب ته وایم چې زه دې اوس څنګه ومنم چې ته ځان صفا کوې مجبوره یې چې سهار سبا جامې له ځانه لرې کړې او موږ ته یوه ویډیو راولېږي چې زموږ دغسې ځانونه صفا کوو او که دې په کور کې هم دغسې یو ویډیو جوړه کړله ښه به وي چې د مسلمانان یې وګوري نو موږ ته څنګه معلومه چې د زړه سره چې ته په لوټه ځان صفا کوې د موږ خوا د تا ته معلومه ده چې دا د اهل سنت والجماعت په لوټه هم ځان صفا کوي په تشناب کاغذ هم کوي په اوبو هم کوي چې په تش الحمدلله صفایي خو کوو که په لوټه یې که په تشناب کاغذ یې که په ارض یې صفایي کوو د خدای په بیا لمونځ د غسر کله صحیح دی نو ښه صحیح ده اوس به نو تر چې بې زده کړو د زنانهو دپاره موږ ضرورت لرو چې ویې ګورو چې څو وړې استنجا کوئ د نارینهو دپاره یې هم لرو نو دا به موږ ته سبا عبدالکریم جان ته به دا یو کار وکړي د زړه سره ښه یو ځای ته به لاړ سې نو اوبه به در سره راواخلې نو یو کامره به شاخوا ته کېږدې اتې به دغه استنجا به وکړې او یا که کور ته لاړې په کور کې هم دغسې یو استنجا وکړه نو یعنې نور خلق درته یادومه نو تر څو دا خلقو ته معلوم سي دا د بل قرض سبا ته در باندې بل اعتراض دی اوس کوه مهرباني اوس دغه د لایاري سره غټ غټ ملایان دي راځي هغه پس پاته سوی ته یو ورځ ورسه ورسره چې ځم دغه کمه یو ورځ ورسره ورسه چې څه درته وایي څومره درته دغه کوي یوسفي صاحب دا د تا په سر باندې عبدالکریم جان د دا ابل روزرغلی و نو د ما دا عکس یې ولیدل ټول لایف یې بند کړل خپرونه یې بنده کړل ته زه د ورسره ورسم په لایف کې بیا زه ورته وایم چې تاسو ته ورسره ورسه هغه وایي راسې زما سره هر یوه غټ غټ ملایان ورسره ورځي الله یاري دې راوله $500 زه نغد درکوم هغه نه راځي هغه ته ورسه ورته $10 درکوم درته ستا ته $10 دې دپاره چې دی دلته راشي غټ غټ ملایان ورځي ورسره یوسفي صاحب ګوره ما دومره ډېر اعتراضونه درته جواب کړل سورة الفلق په قرآن کې درته معلوم ده قرآن زما نه دی څه درواغ درته ووایم نه سورة الفلق په قرآن کې ده که په تورات کې ده که په انجیل کې ده که په زبور کې ده دومره خو به درته معلوم وي خبر نه یم یا نه دی راته معلوم څه درواغ درته وایم چې نعره تکبیر الله اکبر خمیني اکبر دغه دا کار شوی صبر وکړئ تاسو ابو جهل یوسفي صاحب مننه یوسفي صاحب دا خو لاړل الله اکبر وکړئ قاری صاحب الله اکبر زور ډیر غټ زور د شوټینګ نه نشي ورته دا مزایل ده لګي وای دی الله سورة الفلق د کاري ته دومره سختې صورت سړي څخه پوښتنه کوي څخه دوی څه خبره ده په کوم ځای کې د زړه سره او سورة الفلق خو په خدای قسم ده که موږ له درې کلن ماشوم نه پوښتنه وکړو ډېر ګران سوال دی وکړو قاري صاحب زیاتې دی وکړو دا خو ماشومان دي پرون پیدا شوي دي ته خبر نه نو ته تا ته انشاءالله اوس ویډیو درته رالیږي جان دا نوم څه شو معنا یوسفي صاحب زه درته په انتظار یم چې سبا به ما ته استنجا ویډیو راوستی عبدالکریم جان ګویا چې ویډیو ځان ته ونه ګوري ما ته هم خامخا راولېږي پس چلو کې ډېر ورته خوشحاله لګه چې